السلام علیکم دوستانو. سونیا شاه او علیشا 007 له ټولو معافي وغوښته. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی دا هم د سره سبسکرایب کړئ. دوستانو په داود شاه قاتلانه حملې نه بعد دا معلومه شوه چې سونیا شاه او علیشا 007 په خپلو کارونو پښیمانه دي او په یو نوي ویډیو کې علیشا 007 او سونیا شاه دا ویلي چې موږ ته اوس داود شاه ژوند پکار دی او که هغه ښه شو موږ به هر څه نه توبه وباسو. خو دوستانو په کمنټونو کې ورته بیا هم خلکو کنځلي او خیرې کړي وي، خو دا ډېر غلط کار دی ځکه چې که څوک د اسمان پورې هم ګناهونه وکړي او الله ته سچه توبه وباسي نو الله یې معاف کوي. خو موږ پښتانه هیڅ د دې خبرو پروا نه کوو. علیشا که ګناه کوله له هغه غټه ګناه موږ کوو ځکه د داسې خلکو ویډیو که ونه کتلی شي او د دې باره کې څوک ویډیو جوړه نه کړي نو دوی ویډیوګانې څوک نه پیژني. همدا علیشا د داود شاه او سونیا شاه موږ خپله مشهور کړل، خو بیا هم هغوی چې هر څه نه توبه وویسته بیا دې پښتانه هغوی ته کنځلې ونه کړي. دوستانو دا و زموږ نننۍ ویډیو. تاسو د سونیا شاه او علیشا خبرو باره کې څه ویل غواړئ موږ ته یې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم.